الحمدلله اوسه پورې قمر بنسټ د افغانستان په مختلف برخو کې د 80 نه زیات مسجدونه جوړ کړي دي. بعض مسجدونه موږ په خپل زموږ ډونران چې کومونه خویندې موږ سره همکاران دي د هغوی په کومه جوړ شوي دي، او بعضې مسجدونه زموږ پارټنرانو سره اسلامیک اویسس یو پارټنر چې همیشه موږ سره مساجدو کې او ساګانو کې په هر بخش کومک کړی دی. ځکه دا مهم دی په افغانستان کې چې موږ باید مسلمانان د نړۍ مسلمان دلته جذب کړو. نو قمر دغه افتخار لري چې 20 مختلف اسلامي ارګانونو سره په دنیا کې کار کوي او هغوی افغانستان ته راوستي دي او الحمدلله هغوی غټ مقدار پیسې دلته راوړي دي او همداسې پارټنرشپ باندې مساجد او ساګانې او پلونه او کلینیکونه او شفاخانې او لیست ډېر اوږد دی، دا سره یو ځای جوړوي. نورو خویندو که تاسو همیشه غواړئ چې مسجد سره کومک وکوئ او څوک غواړي یو مقدار پیسې لري مسجد ته کومک وکړي، نو موږ دوامداره مساجد جوړو په مختلف خونجون د افغانستان کې. تقریبا هر میاشت کې څو مسجدونه افتتاح کیږي، که غواړئ یو کې ستا نوم هم ولیکل شي او په آخرت کې صدقه جاریه حساب شي، نو حتما سره تماس ونیسه. او دا هم تاته وایم دنیا په هر ملک کې اوسېږي مسلمان سره خبرې وکوه، که هغه عربان دي، ترکان دي، بنګلادیشیان دي، هر څوک دي، او د افغانستان حالت نه خبر کا، د مسلمانانو حالت نه خبر کا چې دلته توجه راشي. او که موږ د مسلمانانو دلته را جذب کړو، د هغوی تخنیکي اقتصادي همداسې نور مسایل دلته را جذب کړو، مطمئن چې افغانستان به بیا امریکا او بل چاته محتاج نه وي، خپل مسلمانان هم جوړولی شي. نو دا زما پیغام او اپډیټ چې تاسو درکمه. تقریبا قمر په کوم شان باندې کار کوي او غواړي کوم مسجد کې ستا نوم هم ولیکل شي، نو بسم الله مخته راشه.